نور لسم سوال دی چې آیا مړی اوري؟ جواب: اصل مسله دا ده چې مړی نه اوري، ځکه قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی فرمایي په سورة النمل کې انک لا تسمع الموتى، اے نبی یقینا ته مړو ته نشي وراورولی. نو دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې مړی نه اوري. ډیر خلک زیارتونو ته روان دي، قبرونو ته روان دي، او دا عقیده لري چې دا زیارتونو والا، دا قبرونو والا دا به زمونږ پر یادونه اوري، زمونږ حاجتونه اوري او دا به موږ له دوی پوره کوي. نه زما محترمو، دغه قبر والا ستا پر یاد نشي اوریدی او نه اوري. نو د دې د وجې نه خپل پر یاد داسې یو ذات ته وړاندې کول پکار دي چې هغه پر یادونه اوري، هغه دی الله سبحانه و تعالی. قبرونو والا هیڅ هم نه اوري. نو د دې د وجې نه دا عقیده د قرآن نه زده کړه چې مړي نه اوري. قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی په سوره فاطر کې فرمایي وما انت بمسمع ما فی القبور، او اے نبی ته نه اورون کې هغه چاته څوک چې په قبرونو کې دي. نو په قبرونو کې خو مړي، نو دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې مړي نه اوري. اصل مسله دا ده چې مړي نه اوري، مګر په کوم ځایونو کې چې موږ ته الله یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الته موږ ایمان دی چې الته الله سبحانه و تعالی هغوی ته وراورولی دي، یا په کوم احادیثو کې دا اوریدلو ذکر راغلی دی. نو زموږ ایمان دی چې الله په هغه ټیم کې هغوی ته وراورولی دي. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مړی په قبر کې کېښودلی شي او د ده نه خپل خپلوان روان شي، نو دا د خپلو خپلوانو د خپو کشار او آواز اوري. نو زمونږ ایمان دی په دې چې دا د الله رسول فرمایلی دي، خو الله قادر دی په دې باندې چې په دغه ټیم کې دې مړي ته وراوري. نو زمونږ به په دې ایمانی چې مړی نور نه اوري مګر دا اوازونه ورته الله وراوري، نو دا به زمونږ ایمانی. اصل مسله دا شو چې مړی نه اوري، مګر په کومو ځایونو کې چې الله موږ ته فرمایلی یا د الله رسول موږ ته فرمایلی، نو په حق ځایونو کې اوري.